تښتېدلی صالح ادعا کوي چې د پنجشیر حصارک کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د مقاومت ډلې په پنجشیر کې طالبانو سره درنه جګړه کړې او د دې ولایت په حصارک سیمه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د په وینا چې د دوی ژوبل اوس هم په 400 بستریز او امرجنسي روغتون کې پراته دي. د صالح د ادعا په هکله تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې له پنجشیر څخه تیمهیزې سرچینې وایي چې طالبانو لومړی د مقاومت ډلې پر یوه مرکز برید کړی او بیا وروسته جګړه رامنځته شوې. تښتېدلی امرالله صالح چې د جګړې په درشل یوازې یو ساعت هم په افغانستان کې پاتې نه شو، اوس هره ورځ پر پردیو اوږو لګیا دی او ګواښونه کوي. هره ورځ د طالبانو د له منځه وړلو او هغوی ته د صدمې رسولو ګواښ کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې صالح له هېواده تښتېدلی او چیرې پټ دی. د هوا په ګرمېدو سره د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې د ناامنیو د رامنځته کېدلو ویره موجوده ده. که څه هم د پخوا په پرتله اوس افغانستان له نسبي امن څخه برخمن دی، خو د افغانستان له شمالي او یو شمېر نور ولایتونو څخه اندېښنې دا دي چې هلته جګړې زور اخیستی او بریدونه زیات شوي دي. د اوس لپاره همدا د مقاومت ډله او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو شتون لوی ګواښونه دي. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د ګواښونه به له منځه وړي. هغوی ګاونډیو هیوادونو ته هم پر نړیوال سټیج ډاډ ورکړی چې د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې استعمال نشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.